چی غواړې؟ ډوزې مو ویلې عمل راته په کار دی، د یو څو نامردو سر راته په کار دی، او د وطن او یا کفن ناره چې وکړي د نجیب په شان رهبر راته په کار دی. هغه دنګې ځوانۍ څه شوې چېرته لاړې؟ د ملي اردو عسکر راته په کار دی، زما د خوار ولس ارمان به ته پوره کړې، هغه درې رنګه بیرغ راته په کار دی چې سترګو ته هېچا کتلی نه شو. د رازق په شان یو نر راته په کار دی، داسې نه کېږي چې وایي چیشي غواړو، داسې نه کېږي چې وایي چیشي غواړو. د نجونو په تعلیم د لږ نظر راته په کار دی، زه منم چې سوله وشوه، ډزې نشته، جنګ دې ورک کړ، ډوډۍ نشته، روزګار نشته، پیسې نشته، ته بیا وایي چیشي غواړو. دا زما د وطن حال دی، هر بچی یتیم یتیم دی. پاچا د عمر د عدالت نه خو خبرې، د ابوبکر صداقت نه خو خبرې، د عثمان د سخاوت نه خو خبرې، د علي د عبادت نه خو خبرې. پاچا بیا وایي چیشي غواړو، پاچا بیا وایي چیشي غواړو، دغه غواړو، دغه غواړو، دغه غواړو. د خالد د شجاعت نه خبرې، د اسلام د ثقافت نه خبرې، د اسلام 5 بناوې درته زده دي، د جهاد د فضیلت نه خبرې. پاچا نو بیا کوم جهاد دی وکړه زما وطن کې؟ ډېر ځوانان مونږه دفن کړه سپین کفن کې، لمونځ کوو، کلمه وایو، زکات هم ورکوو، خدای ته ورځو او د ذرې حساب به هم ورکوو. پاچا په دین پوهیږو او د قرآن په ترجمو پوهیږو، په هر جومات کې د امام په مسلو پوهیږو. تا اورېدلی د اویا حورو صفت دی پکې، ما اورېدلی چې د قبر عذاب سخت دی پکې. زه منم چې اشغالګرو نه دې خلاص کړو، زه منم چې اشغالګرو نه دې خلاص کړو، د سرزورو بلواګرو نه دې خلاص کړو، د ناټو د ملګرو نه دې خلاص کړو، د مشرانو مخورو نه دې خلاص کړو. یو غني د ټول جهان لپاره بسو، د غني بابا لښکرو نه دې خلاص کړو. پاچا ته زمون قبول یې او ستا نظام زمون قبول دی، هغه لوی افغانستان زمون قبول دی. د یو ځوان په ژړغوني غږ یې واوره چې د هر ځای وي افغان زمون قبول دی، د واخان سیمه دې ګوره هیره نشي، تر اټک افغانستان زمون قبول دی، د ډیورنډ کرښه مو نشي بیلولی، لر او بر خو په ایمان زمون قبول دی. باچا دا یو څو خبرې واوره، اجازه ده بیا زه ځم چې هلته ایښې جنازه ده. بس یو نفر په کار دی، ښه د کار نفر په کار دی، برادر غني صحیح دی که ډاکټر غني په کار دی، یعقوب ملا صحیح دی که خوشحال سعادت په کار دی. بس یو سړی په کار دی، خو د کار سړی.